څو ورځې مخکې په ننګرهار کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل شو چې ډیری خلک نیالګي اخلي او کېنوي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي د پسرلي په نږدې کېدو سره هڅه کوي کورونو کې نیالګي کېنوي چې چاپیریال ورسره ښکلی او هوا پاکه شي. یو څه د ثواب په خاطر باندې او یو څه د دغه په خاطر باندې چې د هوا د صفوالي د چټلتیا په خاطر باندې چې چټلتیا جوړیږي نو بوټي چې وکرل شي هغه ښه راځي. او مطلب دغه یو بوټی چې دی تقریبا 10 کسانو ته د تنفس زمینه برابروي. یو شمېر نور بیا وایي هر کال سلګونه زره نیالګي کېنول کېږي خو ساتنه یې نه کېږي او پر خلکو غږ کوي. د بوټو کېنولو وروسته یې باید ساتنې ته زیاته پاملرنه وکړي. په ټول افغانستان کې تقریبا 1500 لکه پورې 400 لکه پورې نیالګي کرل کېږي که نه هر کال. او بیا چې دی د دې پالنه او ساتنه صحیح نه کېږي. پالنه یې نه کېږي نو زما خپله په خپل ځان باندې په خپلو خلکو باندې دا څوک چې بوټي وړي کري باغونه کري د دې پالنې ته توجه وکړي. نیالګي پلورونکي وایي تېر ته یې سږ کال نیالګي ښه او خلک یې هم خوښوي. د تېر کال په پرتله داسې وي چې بوټي ټول پیوندي دي تصدیقي دي په بیل باندې ورکوو او هر شاته چې ورکوو موږ یې په خپل تصدیق باندې ورکوو. بوټي ماشاءالله ټول تصدیقي او ښایسته بوټي دي. د هېواد اوسیدونکي د نیالګیو کېنول د چاپیریال په پاکوالي او سمسورتیا کې یو غوره ګام ګڼي خو له اړونده ادارو غواړي چې د نیالګیو کېنولو ترڅنګ د هغه ساتنې ته هم پاملرنه وکړي چې هر کال میلیونونه افغانۍ پانګونه بې ځایه لاړه نشي.